السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو د کوم ملګرو چې په سر باندې درد راځي یا په معدې باندې درد راځي یا په ګردې باندې درد راځي یا په ملا باندې درد راځي غرض چې د جسم په هر حصے باندې درد راځي دا کملګری دا ویډیو وګورئ په دې کې زه تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خودل شوی یو آسان ترین دعا او یو آسان ترین دم درخایم کدا کپیتا سور شوف کو ان شاء الله دا درد به ختم شي د دې په نام نشانم پاتې نشي ان شاء الله ټیک تا نو دم څنګه دې وښي وتا نو زموږ عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې صحابي حاضر شو دا که صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو و یا رسول الله کوم وخت چې ما اسلام راوړی دی وی دا که وخت نه تر اوسه پورې زما په جسم کې دردونه دي تکلیفونه دي زما جسم ته وی سو دم راته وخیا یا څه دعا راته وخیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل په کوم ځای باندې چې ستا درد وي په دغه ځای باندې داسې لاس کېږده او اول درې ځله ووایه بسم الله بسم الله بسم الله دا به درې ځله ووایي او بیا ورپسې دا دعا وایي اووه پیرې ووایه اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر دا دعا بیا وورئ اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې دا دعا بیا اوه پیرې وایا اوه واره دا دعا وایا او چې دا وینو بس ظاهره خبره چې بیا په ورشوف کا نو دا که صحابي وای دا عمل وای ما وکړو او کم زی باندې چې زما درد په کې زمي لاس کې خو اول می درزل بسم الله او بیا دا دعا اوه پیرې ویلې دا می په ورشوف کا وی زما د جسم نه دردونه تکلیفونه ټول هر څه ختم شول هغه نام نشانم پاتې نشو او بیا د صحابي سوی دین ارستو چې به زموږ خپلوانو کې یاد چا انسان د مسلمان د جسم په یوې حصے باندې به دردو ما به دا عمل ورته ښودلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ښودلی شوي دا دعا به مې ورته ښودله چې هغوی به دغه عمل وکړو د هغوی دردونه مکمل به ختمېدل هغوی به نام نشان هم نه پاتې کېدو نو زموږ عزتمندو بهترینه دعا ده اسانه دعا ده دا زده کوئ او په کوم ځای باندې چې ستاسو درد وي تعویذګرو ته د تلو ضرورت نشته دی چې هغې د نه په زرګونو باندې پیسې واخلي کاروبار یې شروع کړی دی نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی شوي دا دعاګانې زده کوي او د دې نه فایده واخلي ښه کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کې ټیک ته الله رب العزت مو خوشحاله باساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوم الله په امان